On my orders, the United States military has begun strikes against military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Change history. दादा मोटर बन गुजार दंदे तेरे नटन गुजार उस पता परंग दुनिया गई वाहनी मैदाना उस पता परंग दुनिया गई वाहनी मैदाना दादा मोटर बन गुजार दंदे तेरे नटन गुजार दादा मोटर बन गुजार दंदे तेरे नटन افغانستان د اسیا په زړه کې پروت هغه هیواد دی چې تل پرې جابرو ستمګرو او اشغالګرو یرغل راوړی دی خو همدا اشغالګر په هر وار یرغل سره د دې هیواد او سپېڅلي خاورې څخه داسې شرمنده تللي چې د ټول عمر لپاره یې د ماتې او شکست داغ پر ټنډه لګېدلی او هیڅکله به پاک نشي. لومړی انګریز، بیا شوروي اتحاد او ورپسې د نړۍ ستر طاغوت او د نړیوال سوپر طاقت ادعا لرونکی هیواد امریکا پر داسې حال کې پر افغانستان یرغل راوړ چې په ټول هیواد کې سپېڅلی اسلامي نظام حاکم او شریعت تطبیق و. دوی غوښتل له دې وړې جغرافیې څخه یو اسلامي نظام لري او پر ځای د جعلي او شیطاني اصول تطبیق کړي. خدای ونه انګیرله چې د دې خاورې په لمنه کې لا داسې انسانان ژوند کوي چې سر، مال او اولاد یې د اسلامي نظام د ساتلو او د هر راغلي کفري یرغلګر په وړاندې سترو قربانیو ته وقف کړي او د ماتولو لپاره یې تل بډ وهلي ناست دي. همدا زموږ د پیاوړتیا او بریالیتوب راز دی چې په هر عصر کې د هر طاغوت پر وړاندې د دې ملت با احساس ځوانانو د عقلي او جسمي راحت خوښونې ترتیب شوی شوم فرهنګ مات کړی او پر وړاندې یې د جهاد، اصار او استشهاد لاره خپله کړې او تل یې د اسلامي برم د لوېدلي ستوري د عظمت په اسمان کې د ځلولو هڅې کړې دي. دا ځل یې هم په نشت امکاناتو د همدې طاغوتي او مستکبر قوت پر وړاندې د اعداد او جهاد لاره خپله کړه. الله استقبلهم دي درس دا أعد لهم دي دا زلو يا دي دا جهاد لك إعداد دي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
همدا زړور غښتلي او پیاوړي مجاهدین د شیطاني کفري او طاغوتي لښکرو پر وړاندې د فولادي دیوالونو په څیر محکم ودرېدل. د ځپلو لپاره یې پوځي صنعت خپل او د جنګي وسایلو اختراع، اکتشار او د تولید مهارتونه یې هم ترلاسه کړل. چې په دې برخه کې یې خپل ځان په خپله بسیا کړ او په خپلو سختو تندریزو ګزارونو یې د دوی ناولي ارمانونه او شوم اهداف له خاورو سره خاورې کړل. موږ له صوبمن مداره د کائناتو او عالمي موجوداتو پالونکیه، تل پاتې او لا یزال څښتنه. د عصر ټول فرعونیان په زوال لاهو او د عصر ابرهه که عصف معقول کړه. مهربانه پیدا کوونکې او فنا کوونکې ربه، موږ به د سالم اسلامي فکر په خپلولو او د اعداد او جهاد د سپېڅلو فریضو په ترسره کولو د کفري او طاغوتي استعمار او استکبار څخه مظلوم اسلامي امت ته نجات ورکړو. د تکبیر شور معسكر ګردای ضرور معسكر اخلي د هر مسلمان د وینو پور معسكر د نظامي مدرسه د زمرو کور معسكر. موږ به د اعداد، جهاد او استشهاد میدان ګرم وساتو. شیطانی کفري او طاغوتي لښکرو د محمدي امت دا سرشندونکي ځوانان به تل ستاسې پر وړاندې د فولادي دیوالونو په څیر ودرېږي. له خپل مظلوم اسلامي امت څخه به په کلکه او پوره میړانه دفاع وکړي او په خپلو تندریزو ګزارونو به ستاسې ناولي ارمانونه له خاورو سره داسې خاورې کړي چې بیا به هیڅکله په لوڅو سترګو داسې د مسلمان امت د بربادۍ او زوال خوبونه ونه وینئ. تاسو پوهیږئ له داسې یو چا سره ډغره چې مرګ د الله رب العزت په لاره کې د ځان لپاره ستر ویاړ او اعزاز بولي. د حماقت او ځان هلاکولو پرته بله هیڅ معنا نه لري. ای د عصر فرعوني، شیطانی کفري او طاغوتي لښکرو، څو چې د دې سپېڅلې او مقدسې خاورې په هر یوه لویشت کې د یو انسان په زړه کې هم د جهاد او ایمان سپېڅلې جذبه د ایثار او قربانۍ مستې څپې وهي. نو تاسو د خپل هلاکت او زوال هیلې ژوندۍ ساتئ، ځکه دا هم هغه ژوندۍ ضمیره او باوقاره د محمدي امت رون اندی نسل دی چې لسګونه او سلګونه کلونه یې نیکونه او پلرونه د خپلو دښمنانو پر وړاندې د ناسور شویو زخمونو څخه ستړي او په شا نه شول. نو دا پر جهادي او استشهادي مینه مست ځوانان به څنګه ستاسو د شومو اهدافو پلي کولو په لاره کې ناولیو فکرونو او یرغلونو ته د ماتې ګونډې ووهي. هغه لاره چې په نشت امکاناتو او له ټکنالوژیکي عصري وسایلو پرته یوازې په مثبتې عقیدې کلونه په پوره میړانې او سرښندنو وپالل شوه.